جهاد تقریبا په 14 قسمه دی د جهاد اقسام. اوس د مسلمان نه تاسو کې جهاد په څو قسمه دی؟ ناغه صرف دا وایي چې لکه د کافر سره ډس کول دا جهاد دی. نه، جهاد دغه بهترین جهاد دغه دی، خو لیکن جهاد په 14 قسمه دی. د نفس سره جهاد په 4 قسمه دی. دویم د شیطان سره جهاد په 2 قسمه دی. د کافر سره جهاد په 4 قسمه دی. او د فاسق فاجر انسان سره جهاد په 3 قسمه دی. د نفس سره جهاد په 4 قسمه دی. نفس سره جهاد کې بالعلم، علم بکې ځان په پوهه کې په قران او حديث باندې، دا د نفس سره جهاد دی. تاسو وګورئ اکثر مسلمانان د دینه نه خبر دي. دویم جهاد د نفس سره بالعمل، کوم پوهه چې حاصله کې پاغي عمل وکا. دریم جهاد د نفس سره بالدعوه، علم دی وکا دې ته اوس دعوت کوا. څلورم جهاد د نفس سره بالصبر على المصائب، دعوت چې کې په دې کې ختم تکالیف راځي، کنځلې راځي، وال دبول راځي، د کلینه ایستل راځي، په دې به صبر کې. څلور قسمه جهاد دا د نفس سره شو. 2 قسمه جهاد د شیطان سره دی، بدفع الشکوک، د شیطان شکونه دفع کوه، بدفع الشبهات، په شبهاتو کې دی واقع نه کی چې لکه دا کار وکړه خیر توبه وباسه، دا وکړه چې کوم شی ستا په ځل کې اشتباه پیدا کول چې دا کار بجایز کې ناروا هغه مکوه. نو 2 قسمه جهاد د شیطان سره شو. او به 4 قسمه جهاد د کافر سره دی. اول جهاد، اول قسم د جهاد د کافر سره هغه بالمال دی، په مال به جهاد د کافر سره جهاد کې. دویم بلیه د پلاس باندې، دریم باللسان په جبه، او څلورم هغه بالرأي، دا خپل نظریه رأي د کافرو خلاف استعماله. چې د مسلمانانو په ملک ناس بچي هغه د کافرو نظریه لري، نو دی د کافر په څه فرق. لیکن مسلمان له پکار دي چې جهاد کوي، خپل بچي نظریه به اصلاح کی، خپل نظریه به اصلاح کی چې بچي پلانې زمون دشمن دی، ځکه دا کافر دی، زمون اسلام نه مني، دې سره به بغض کې. نو 4 قسمه جهاد دا د کافر سره شو. نو اول 4 د نفس سره، 2 د شیطان سره، 4 بیا د کافر سره، لس هغه د حدیث کې دی چې من رأى منکم منکرا فليغيره بيده. د فاسق سره جهاد دی 3 قسمه. اولی ته پخلو ویوا، اولی پلاس باندې کا، پلاس باندې نشو، په جبه ورته ویو، په جبه باندې نشو، پس لکه سبوغز وساتنو 3 داشو. لس او 3 لس قسمه جهاد دی. دا از د کول پکار دی او په دې باندې عمل کول پکار دی. او به حدیث کې راغلی دی چې کله یو سره د فاسق سره په دې ځل کې بغضونه ساتي، نو حدیث واوري وليس وراء ذلك حبه خردل من الايمان. کچېره د فاسق انسان سره په ځل کې بغضونه ساتي، د دین اخو استا په ځل کې د شرشم د دانې امر ایمان نشته. نو وګورئ خپل محبین وګورئ، خپل دوستان وګورئ چې تاسو د چا سره مینه ده.